السلام علیکم. د سعودي ډرګ اتارټي طرف نه یو بهترین اعلان چې دی هغه د پاکستانیانو لپاره شوی دی. اوس هغه دوايان چې تاسو په پاکستان نه نشلی راړلی سعودي عرب ته باغې باندې به بینو د ویانې تاسو وګورئ اکثر په سعودي عرب کې کم چې د ډیپریشن مریضان دي هغه لپاره استعماليږي. نو دا د ویان چې تاسو ایرپورټ باندې نشه راړی دی ونه ډیر زیاته پابندي ده. نو دا اوس تاسو بالکل په اسانه باندې راړلی شئ. ډیر کسان چې دی هغه به یریدلو ما هغه چې ایرپورټ ته راړلی ډیر کسان چې دی هغه ایرپورټ نه گرفتار شوي هم دي. نو اوس دغه د ویان چې دی دا تاسو بالکل په اسانه راړلی شئ. د سعودي حکومت طرف نه یو ویب سایټ جوړ شوی دی. تاسو به دغه ویب سایټ ته لاړ شئ. دغه ویب سایټ به تاسو اوپن کړئ. دلته به ځان له اکاونټ جوړ کړئ. اکاونټ چې کله تاسو جوړ کړئ تاسو به خپل کم مکمل ډاکومنټ چې دی هغه به دې ته اپلوډ کړئ. د ډاکټر کم پرچی چې دی هغه به اپلوډ کړئ. تاسو ځان دپاره راړئ هغه به اپلوډ کړئ یا تاسو د چا ملګري دپاره راړئ نو هغه مکمل ډیټیل به هلته ورکړئ. مکمل ډیټیل چې دی د هسپتال نوم، د ډاکټر نوم، د ډاکټر مکمل پرچی او خپل پرچی او دوی څومره ده دغه مکمل ډیټیل به تاسو په دغه ویب سایټ باندې ورکړئ. دغه ویب سایټ باندې کله تاسو ورکړه نو تاسو ته مخکې نه بیا یو اپلیکیشن راشي یا تاسو اپلیکیشن چې دی هغه سبمټ شي یا نه. که چېرته ستاسو اپلیکیشن سبمټ شي نو تاسو ته به هلته پرنټ نشان راکړي. تاسو به پرنټ باندې کلیک کړئ. پرنټ په ځان له راوباسئ او هغه به د ویانو سره کېدی. کله چې تاسو ایرپورټ باندې راځئ نو څوک تپوس کوي تاسو به ورته د ویانې وښایئ او پرنټ به ورته وښایئ نو تاسو ته بیا هېڅ قسم څه مشکلات نه وي او تاسو دغه د ویانې راړلی شئ. ویډیو چې دا انفارمیشن دا لازمي مرګرو سره شیر کړئ څومره ډیر مریضان په سعودي عرب کې دي او دلته د هغو د ویانې چې دي هغه ډیر زیاتې ګرانې دي. نو اوس هر کس ځان له د ویانې راړلی شي، ځان له هم راړلی شي او بل کس له هم راړلی شي.